يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: هیڅ مسلمان ته نه دی روا چې له خپل مسلمان ورور څخه تر 3 ورځو زیات مرور پاتې شي، په داسې بڼه چې کله دواړه سره مخامخ شي، یو یې یوې خواته او بل یې بلې خواته مخ واړوي، او په دواړو کې غوره هغه څوک دی چې لومړی سلام پیل کړي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون، لا يخفى على مولاك. شيطان نفسك حاضر